ایا پوهیږئ چې حرام روزي یوازې د انسان په مال اغیز نه کوي بلکې د هغه پر زړه او عبادت هم اغیز کوي؟ الله تعالی موږ ته په دې آیات کې د حلال او پاکې روزي لار ښیي او له شیطان څخه خبرداری راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة البقره 108 نمبر آیات: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای خلکو، په ځمکه کې له موجودو شیانو څخه حلال او پاک خواړه وخورئ او د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ، بېشکه هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. دا آیات د ټولو انسانانو لپاره عام لارښود دی چې د الله له ورکړل شویو نعمتونو څخه حلال او پاک شیان استعمال کړي او د شیطان له لارو څخه ځان وساتي. الله تعالی په دې آیات کې ټول انسانان مخاطب کړي دي، یعنی حکم یوازې د مسلمانانو لپاره نه دی بلکې ټول انسانان د دې لارښوونې مخاطب دي. حلالا طیبه یعنی هغه څه چې هم د شریعت له مخې حلال وي او هم پاک، سالم او د انسان لپاره مناسب دي. الله تعالی بیا فرمایي: ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ. شیطان انسان یو دم په لویه ګناه کې نه اچوي بلکې ډیر وخت یې له کوچنیو قدمونو څخه پیلوي، بیا یې ورو ورو لویو ګناهونو ته رسوي. نو مسلمان باید د خوراک، لباس، کاروبار، پیسو، خبرو او ټول ژوند په هره برخه کې د حلال او حرام خیال وساتي. حلال روزي د مؤمن لپاره لوی نعمت دی. یوازې ډیر مال مهم نه دی، د مال حلالوالی مهم دی. د حرامو شیانو څخه ځان ساتل د تقوا یوه برخه ده. شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. انسان باید د ګناه کوچني قدمونه هم خطرناکه وګڼي. هر هغه څه چې حلال وي باید پاک او مناسب هم وي. د خوراک او روزي پاکوالی د انسان په ژوند کې او په عبادت کې مهم اثر لري. مسلمان باید د خپلې روزي سرچینه وڅېړي. دا پیسې له کومه راغلې؟ د شیطان له وسوسو څخه د ځان ساتلو لپاره باید د الله اطاعت کلک ودرېږو. ګرانه وروره او قدرمنې خورې، نن موږ ډېر وخت د دې فکر کوو چې څومره پیسې ولرم، څومره مال ولرم، څومره ګټه مې وکړه. خو قرآن موږ ته تر دې مخکې یو ډېره مهمه پوښتنه رازده کوي. هغه دا چې دا مال مې له کومه ترلاسه کړ. کیدای شي یو انسان ډېرې پیسې ولري خو که په حرامه لاره یې ترلاسه کړي وي، دا مال د هغه لپاره د برکت سبب نشي کیدی. الله تعالی فرمایي: حلالا طیبه، حلال او پاک. نو که ستا عاید لږ وي خو حلال وي، دا د هغه ډیر مال څخه غوره دی چې په حرامه یې ترلاسه کړې. د حلال روزي لپاره که ته لږ عاید ترلاسه کوې خو زړه دې ارام وي، دا ډیر لوی نعمت دی. خو حرام مال که ډیر هم وي، د انسان زړه ته حقیقي سکون نشي ورکولی. او بل ډیر مهم درس هغه دا دی چې شیطان انسان ته وایي یو کوچنی ګناه وکړه، څه خبره ده؟ بیا هماغه کوچنی ګناه تکراریږي، وروسته عادت ګرځي او بالاخره انسان په لویو ګناهونو کې اخته کیږي. نو کله چې د ګناه لومړي قدم مخې ته درشي، هماغه وخت داسې ووایه چې نه، زه د شیطان قدم نه اخلم، زه د الله لاره غوره کوم. خپل خوراک وګوره، خپل کاروبار وګوره، خپل عاید وګوره، خپل معاملات وګوره، خپل موبایل او سترګې وګوره، خپلې خبرې وګوره. له ځانه وپوښته ایا دا کار الله تعالی خوښوي؟ که جواب دې نه وي نو پرېږده، ځکه دنیا لنډه ده خو د آخرت ژوند تل پاتې دی. حلاله روزي شاید لږ وي خو برکت لري، او حرامه روزي شاید ډېره وي خو د انسان د آخرت لپاره ډېره خطرناکه ده. الله تعالی دې موږ ټولو ته حلال، پاک او بابرکته روزي راکړي. د دې آیات پیغام یوازې د خوراک په اړه نه دی بلکې د ټول ژوند لپاره یو ستر اصل دی. هر څه چې کوو باید حلال، پاک او د الله تعالی د رضا مطابق وي. موږ باید یوازې دا ونه ګورو چې خواړه مو حلال دي بلکې باید دا هم وګورو چې د خوړو پیسې مو هم حلالې دي او که نه. که یو څوک په دروغو، دوکه، خیانت، رشوت، غلا یا د خلکو په حق خوړلو پیسې ترلاسه کوي، بیا په هماغه پیسو حلال خوراک اخلي، نو اصل ستونزه لا هم په عاید کې ده. الله تعالی موږ ته فرمایي حلالا طیبه، یعنی حلال او پاک. نو د خپل کاروبار په اړه فکر وکړه. که د یو انسان حق در باندې وي ادا یې کړه، که په معامله کې د دروغ ویلي وي اصلاح یې کړه، که د چا مال دې په ناحقه اخیستی وي بیرته یې ورکړه، ځکه د خلکو حق د قیامت په ورځ ډېر دروند حساب لري. او دا هم مه هېروه چې شیطان انسان ته تل په ښکاره نه وایي چې لویه ګناه وکړه، بلکې داسې وایي یو څه دروغ ووایه، څه خبره ده؟
یوه حرامه ګټه واخله څه خبره ده، یو ځل خیانت وکړه بیا به یې نه کوې، یو ځل حرام شی وګوره څه به وشي. همدا هغه قدمونه دي چې قرآن ترې موږ منع کوي. د هوښیار مسلمانان هغه دي چې د ګناه په وروستي ځای کې ځان نه بندوي، بلکې د ګناه له لومړي قدم څخه ځان ساتي. که په بازار کې داسې معامله مخې ته راغله چې زړه دې پوهیږي چې دا حرامه ده پرېږده. که یو څوک درته حرام مال وړاندې کوي مه یې اخله. که لږه حلاله ګټه وي په هغې قناعت وکړه، ځکه برکت په حلال مال کې دی نه یوازې په ډېرو پیسو کې. نو ګرانه وروره کیدای شي حلاله روزي دې لږ وي، خو ستا اولاد پرې لویېږي، ستا کور پرې چلیږي، ستا زړه پرې ارام وي او ستا دعا د قبول امید هم لري. خو که انسان خپل کور په حرام مال آباد کړي، ظاهرا په کور آباد وي مګر د زړه سکون او د مال برکت له منځه تللی شي. له همدې امله هر سهار او هر ماښام له ځانه پوښتنه وکړه، زما عاید حلال دی، زما کاروبار پاک دی، زه د چا حق نه خورم، زما ژبه دروغ نه وایي. او که دې په خپل ژوند کې کومه تېروتنه پیدا کړه نا امیده کېږه مه، توبه وکړه، له ګناه څخه وګرځه، د خلکو حقوق ادا کړه او له الله تعالی څخه بښنه وغواړه.